سلامونه د هلمند ملي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په دې هیله یم چې د ژوند چارې به مو په ډېرې خوښۍ روانې وي. د ټولنې او روزنې خپرونه ده چې وړاندې کولو ته یې زه فرید الله خیال راغلی یم. درنو اوریدونکو، د ټولنې او روزنې نننۍ خپرونې موضوع ښاري نظم ته ځانګړې شوې ده چې ښاري نظم څه دی، څنګه ښاري نظم ښه کېدلی شي، همدغه راز د ښاري نظم اغېزې به په ټولنه څه وي. نن په خپرونه کې د بوست د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي رئیس ښاغلی نورالله عزیزي سره مرکه لرو. عزیز صاحب، ستړي مه شئ، په خیر راشئ خپرونې ته. مننه، تاسو هم ستړي مه شئ، تاسو هم په خیر راشئ او ستاسو او د اورېدونکو په اجازه باندې راځو موږ تاسو پر لکه څنګه چې تاسو بحث وکړئ باندې د ښاري نظم په ښه کولو باندې او د ښاري نظم پر حالت باندې بحث کوو. بله، ستاسو سره زه نن یم انشاءالله. ډیره مننه. عزیز صاحب، په پیل کې که دا راته ووایي چې ښاري نظم څه دی او د ښاري نظم د ښه والي لپاره کوم مهم تدابیر باید ونیول شي؟ خیال صاحب، عموم کې موږ تاسو ښاري نظم هغه حالت ته ویل کېږي که موږ تاسو په تعریف باندې څه بحث وکړو چې خلک په ښارونو کې د ژوند کولو لپاره اسانتیاوې ولري، پاک ښار، خوندي ښار، پاک ښار او منظم ښار باید ولري او ترافیکو ښاري خدمات باید ورپکښې فعاله وي او څه د کثافاتو مدیریت ته دغه ترڅنګ فعاله باید واوسېږي او د خلکو همغږي ډېر زیات مهم رول لري په دې کې. نو دغه ټولو که چېرې موږ سره ټول کړو یو ځای کړو، دې ته ښاري نظم ورته ویل کېږي. ډېر ښه. د ښاري نظم د ښه والي لپاره باید کوم تدابیر په پام کې ونیول شي؟ ښاري نظم لپاره خو ډېر هغه مهم تدابیر ډېر زیات دي، خو معمولاً زه کولی شم پر نننو مسایلو باندې یو څه بحث وکړم. یو په شروع کې د قوانینو تطبیق دی، ښوونه او روزنه ده او ټکنالوژي ده او مدیریتي اصلاحات دي که موږ تاسو په هغه باندې بحث وکړو. راځو اوس یو په یو باندې که موږ داسې بحث وکړو. قوانینو تطبیق دا دی چې کله خپل د ښاري نظم لپاره یا د ترافیکو لپاره خپل قانون موجود دی، که چیرې موږ وکولی شو چې هغه قانون که کوم ښاري نظم لپاره یا د ترافیکو لپاره کوم قانون وي هغه په بشپړ باندې تطبیق شي او په صحیح شکل باندې یو سیستم ورته جوړ وي، چوکاټ ورته جوړ شوی وي. که چیرې هغه تطبیق شي نو هغه څه چې کوم مشکلات کوم په ښار کې موجود وي هغه به راپسې. بل ښاري نظم کې د خلکو زیات مهم رول دی چې دغه د ښار د پاکوالي لپاره، د ښار د ښه والي لپاره، د ښار د نظم والي لپاره باید خلکو لپاره عامه پوهاوی ورکول شي. چې مثال اوس فرض کړه مثال موږ مثال د دغه لرو که چیرې اوس موږ تاسو راسو دا اوس 10 بجې 11 بجې ورسو، ښار اکثره ځایونو کې بند وي. مثال ډېر خلک دا پوهاوی نه لري. یو مثال راواخلو، موټر ولاړې د سړک پر مابین ولاړې، مګر دا د ښار هغه زړه سړکونو کې د ښار پر مابین ولاړې. باید موږ اوله خلک په دې پوه کړو چې دلته اصول شته په ښار کې. کله را داخلېږي، کله چې ښار ته را داخلېږي، مثال فرض کړه موږ تقریبا 18 ولسوالۍ لرو. 18 ولسوالۍ څخه خلک راځي، د اطراف خلک راځي، هغه په ډېرو اصول باندې نه خبر. بل موږ په ښار کې داسې لوحې، داسې ښاري د نظم لپاره داسې پوهاوي مسایل موږ نه لرو چې خلک وکولی شي په دې شي باندې پوه شي چې مثال په دغه مسایلو باندې که چیرې مثال زه د جزا مرتکب کېږم نو باید ما ته جزا راکول کېږي، یا مثال بل څه کېږي. نو باید هر څه ادب دا دی چې خلکو ته یو ځل ترافیکو لخوا څخه نور هغه ریاستونه چې د ښار په نظم کې رغنده رول درلودلی شي هغه اوله باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي. بیا د وروسته د هغه څخه د دغه مسایلو جزا ورته وټاکل شي. بیا په هغه اساس زه یو مثال به زه درکړم درته. زه یو وخت یو ځای ومه په یو خارجي هېواد کې ومه، نو هغو داسې اصول و ترافیکو، کله چې اصولي ترافیکي اصول یې و چې کله به د اشاره به چې کله سره وه، د اشاره که چیرې تر څو چې شنه سوې نه وی یا اجازه نه وی درکول سوې تللی وی هاخوا ته، نو که چیرې ته په سرې اشارې کې وتلی وی او دوی ګیر کړی وی نو ته تقریبا ستا موټرسایکل هلته یا موټر هر شی چې و هغې درته ضبطوي، د هغه پر اساس ستا څخه جرمانه پیسې م اخیستلې. که چیرې دا دوباره یعنې څو ځله دا تکرار سوی وی نو ستاسو بیخي هغه وسایل درسه د څه وخت لپاره ضبط کوي او
تا ته درانه دغه جزا ټاکل. ډېره مننه ښاغلی عزیز صاحب. ښاري نظم کې د قوانینو تطبیقول ستاسو په اند څومره مهم دي؟ لکه څنګه مخکې ما بحث باندې وکړی، کله چې قوانین په ښاري نظم کې تطبیق شول خپله ښاري نظم رامنځته کېدلی شي. ځکه ښاري نظم قوانین چې دی د ښاري نظم بنسټ جوړوي. او که چیرې موږ قوانین تطبیق جدي ونه نیسو نو خلک دغه څخه سرغړونه کوي او څه چې زړه غواړي بالاخره هغه کارونه کوي او دلته باعث د دې ګرځي چې د ښار هغه نظم خرابېږي. یعنې ادب دا دی چې هلته د قوانینو مثال دا دی چې ما مخکې یو مثال ورکړی. فرض کړئ مثال دوی یو قوانین هلته دغه کړي دي چې که چیرې د دغه چوک څخه تېرېږي باید په دغه وخت کې مثال ته یو موانع د لګولي داسې مه تېرېږي، مګر دی تېرېږي پر هغه د پاسه باندې. نو قوانین موږ لرو، قوانین د تطبیق نه کړله. یعنې باید ترافیک مدیریت قوانین تطبیق کړي. که چیرې تطبیق نه شي بالاخره یو راځي زه پروا نه کوي ګیر به مې کېږي خو 2 دقیقې به غاړه ورته کږه ویسم بالاخره غږ ورته ونه کړي به. مګر ادب دا دی چې قوانین تطبیق شي. که چیرې قوانین تطبیق نه شي ښار نظم نه منظمیږي، نه جوړېږي. بله، ډېره مننه ښاغلی عزیز صاحب. د ښاري نظم په ښه کولو کې د خلکو ګډون څومره اړین دی؟ دوی باید په دغه برخه کې څه وکړي؟ د ښاري نظم په ښه کولو کې د خلکو ګډون حیاتي دی یا ډېر زیات مهم دی. بله، که چیرې خلک په ښاري نظم کې خپله ونډه وانخلي نو هغه قوانین ته احترام ونه کړي او د ښاري نظم د ساتنې لپاره همکاري باید وکړي چې ونه کړي او د ښار نظم په ښه کولو کې باید مرسته. یعنې دا هغه څه دي چې په دغه مسایل کې چې دوی یو شی هم پکښې پرېږدي عام خلک نو هلته د ترافیکو د مدیریت سره په ټکر کې مسایل راځي. بل د ښار د نظم د خرابېدلو باعث ګرځي. مخکې ما تاسو ته یو مثال درکړی، ځینې قوانین دي چې مثال ترافیکو مدیریت واضح کړي چې دغه باید وکړي مګر عام خلک یې نه کوي، کومک نه ورسره کوي ترافیکو مدیریت سره. فرض کړه مثال یو ډریور دی، یو استاد دی، تخطي کوي، زه ورته ګورم چې دا وګوره رښتیا هم دا خو واضح خبره ده چې د ترافیکو د اصول څخه تخطي کوي، زه هم ځه پرېږده پروا نه کوي. نو هلته ترافیک ولاړ دی ولې غږ نه ورته کوي؟ ترافیک یو کس دی، موږ خو ډېر یو عام خلک یو، نو باید موږ د دغه کسانو مخه ووینځو چې وروره ولې داسې کوې؟ که چیرې ته دا کار کوې نو دغه بل موټروان هم راځي دا کار کوي، بل هم راځي بل هم راځي. نو ادب دا دی چې د هر مسله کې د خلکو ګډون حیاتي بڼه لري او ډېر ارزښت لري، ډېر مهم دی. که چیرې خلک فعاله ونډه په هره مسله کې ونه لري نو هغه څه د خرابېدو لور ته ځي. نو ادب دا دی چې باید موږ څوک وکولی شو چې د ترافیکو مدیریت سره او هغه اړوند ریاستونه یا ادارې چې په ښاري نظم کې رول لري یا مسؤلیت یې دی باید موږ سره ونډه واخلو تر څو وکولی شو د ښار د خرابېدو باعث ونه ګرځي او د ښار د ښه کېدو باعث وګرځي. بله، ډېره مننه ښاغلی عزیز صاحب. څنګه کولی شو د ښاري نظم په اړه خلکو ته د ښوونې او روزنې له لارې بدلون ورکړو؟ مثلا پوهنتونونه دي، د دې تر څنګ مکتبونه دي، نور ښوونیزې ټولنې او بنسټونه دي، دوی په دې برخه کې باید څه وکړي؟ خیال صاحب زه به هغه 3 عمده مسایل راواخلم، پر هغه باندې به وروسته بیا یو څه بحث وکړو. یو ټولنیز کمپاینونه دي که موږ تاسو راځو دا یوه مسله ده، بل د ښوونې پروګرامونه دي دوه مسله ده، بل همکاري ده درېیم مسله ده. ټولنیز کمپاینونه لکه څنګه چې خیال صاحب تا مخکې اشاره ورته وکړله، د ځینې موږ تاسو کولی شو چې خلکو ته د ښاري نظم په اړه باندې خلکو ته پوهاوی ورکړو او ښاري نظم پر اهمیت باندې دوی موږ باید پوه کړو. مثال موږ ځینې کمپاینونه په لاره باندې ترافیک مدیریت باید په لاره واچوي، یا هغه ریاستونه چې د ښار د نظم کې نظم په حالت په ښه کولو کې دوی رول لري، هغه باید ټولنیز کمپاینونو څخه استفاده وکړي تر څو وکولی شي خلک په د ترافیکو د ښاري نظم په دغه باندې په ښه کولو باندې خلک باید پوه کړي تر څو وکولی شي دغه مشکل چې شي راپسې. بل د ښوونې پروګرامونو په اړه باندې که موږ تاسو بحث وکړو، لکه مخکې هلته ته بحث وکړې باندې دلته موږ الحمدلله د اماراتي پوهنتون دی، اماراتي ښوونځي دي، خصوصي ښوونځي دي، خصوصي پوهنتونونه دي. نو دغه مسایل چې دي خصوصي ښوونیز مرکزونه دي دا ډېر زیات رول لري چې تر څو دوی وکولی شي چې
عامه پوهاوي اړوند باندې ځینې پوهاوي سیمینارونه جوړ کړي. فرض کړئ مثال ځینې هغه څه چې مثال اړین دي خلکو پورې تر غوږو پورې ورسوي چې که چیرې موږ تاسو خود په خوده یعنې په کل کې عام خلک د ترافیک مدیریت سره د ترافیک سره یا هغه ریاستونه چې د ښار په نظم کې رول لري دوی سره همکاري او کومک ونه کړو نو موږ بیا دې باندې بحث باید ونه کړو چې مثال باید ترافیک مدیریت ډېر فعال اوسېږي ځکه چیرې موږ که په دغه شي کې رول ونه لرو نو طبعا چې یوازې ترافیک مدیریت باندې دا کار نشي کېدلی. نو ښوونیز پروګرامونه چې دي د دغو له طریقه باید د دغه مخکې ما یادونه ځینې وکړه لکه پوهنتونونه دي او ښوونځي دي او مرکزونه دي دوی باید د ترافیک مدیریت سره یا هغه ادارې چې یو امارتي ادارې چې هغه د ښار په نظم کې رول لري هغو سره همکاري وکړي تر څو وکولی شي چې د ښار نظم ښه طرف ته ویسي. نو دا ډېر زیات رول لري. بله عامه همکاري ده د ټولنې خلک باید د ښاري نظم په اړه باندې مشورې ورکړي او هغه باید د خلکو سره دغه پسې هغو ته باید مشورې په صحیح شکل باندې ورکړي د ښار په نظم ساتلو کې باید مشورې ورکړي خلکو سره باید کومک همکاري وشي چې تر څو وکولی شي په ټولو هغه اصول چې کوم د ترافیک اصول دي هغه باید په صحیح شکل باندې خلک ترې پوه کړي بیا خلک کولی شي چې د ښار نظم کې رغنده رول ولري. بغیر له دې څخه چې موږ هر څومره څه چې ولرو هغه که چیرې د خلکو همکاري نه وي عامه پوهاوی موجود نه وي. اوس غټ علت زموږ مشکل دا دی ما مخکې تاسو شروع کې مثال ورکړئ چې یو موټر دی سړک پر مابین درېږي دی اوله پوهاوی دې نه لري. مثال زه یو مثال شاید زه خپله شاید د دې تقریبا 2 ورځې مخکې مازدیګري و په ښار کې یو ځای څخه زه تېرېدلم نو چې ګورم موټر ولاړ دی سړی دا به همداسې چاته به ولاړ وي چې راغلم ومې کتل موټر خپل وسایل مې ورته ودروئ چې ومې کتل موټر ولاړ دی فیلډر موټر د وطن موټر و وطني موټر ولاړ په مابین سړک باندې ولاړ دی دروازې قلف دی دی تللی دی جینې یعنې دی دا پوهاوی نه لري چې دا خو اول خو دی اول انسان هم باید فکرا باید پوه شي په دې باندې چې دا خو ښه دی که زه چې دا موټر په دغه ځای باندې درومه نو دا باید د دې ګرځي چې لاره بنده کړي. نو ادب دا دی چې باید اوله خو دوی دا فکر وکړي. خیر خو ځینې خلک چې دي بیچارهګان زموږ وطن خلک سواد نه لري سواد کچې دی چې بیخي ټیټه ده یعنې صفر دی نه لري نو موږ وکولی شو دوی پوه کړو چې دغه مسایل دي نو که چېرته د موټر ودرې نو موټر د درېدلو باعث دا ګرځي چې لاره بندېږي نو دا مه کوه بغلي ودروه سوی پارکینګ ته ودروه. بل موږ پارکینګ چې دی مثال د پارکینګ اصول هم یو څه سره دغه دي یو 10 روپۍ غواړي بل 20 روپۍ غواړي حتی بل 10 روپۍ غواړي دغه باید منظم شي چې مثال پر دغه پارکینګونو باندې باید څه کنټرول موجود اوسېږي. ځینې خلک دی وایي ورځې 5 دقیقې دپاره درومه ولې 20 روپۍ ورکړم ولې 10 روپۍ ورکړم خو په معمولي شکل باندې باید هغه معمول سره د پارکینګ پیسې منظم شکل وي یو شی ورته وټاکي بیا خلک زړه ښه کوي چې موټر ته ودروي نو بیا عام خلک هم کولی شي. بل دغه پوهنتونونو ښوونځیو دا هم کولی شي چې خلکو ته همکاري وکړي خلکو سره همکاري وکړي هغه ته پوهاوی ورکړي چې په دغه شکل باندې په دغه اصولو باندې تاسو کولی شئ چې د حکومت سره څه وکړئ کومک همکاري وکړئ. ډېره مننه عزیز صاحب مخکې هم په دې څه بحث وشو که بیا هم دغه پوښتنې ته راشو کومې حکومتي او غیر حکومتي ادارې په ښاري نظم کې لویه ونډه لري؟ ما مخکې وویل درته چې حکومتي ادارې چې دی هغه لکه زیات رول چې دی هغه ښاروالي ده ترافیک خو صرف هغه د موټرو کنټرول دی او ازدحام مسایل دي او دغه څه دي نو ترافیک دی پکښې بل د کثافاتو مدیریت دی چې هغه موږ تاسو کولی شو چې تقریبا په ښاروالۍ پورې راځي ده یا خپله په ترافیک مدیریت کې دا څه راځي او بل د ښاري خدماتو ریاست هم شته په دې کې چې مثال کولی شو موږ دغه ادارې چې دي زیات رول لري پکښې. بل غیر حکومتي ادارې چې دي مثال که مو تاسو ووایو ټولنیز بنسټونه دي هغه خو فعلا اوس لپاره که چېرې فعاله نه وي که چېرې وروسته فعاله شي ټولنیز بنسټونه ډېر زیات مهم لري. غیر حکومتي سازمانونه دي مثال هغه مثال فرض کړه خصوصي پوهنتونونه دي او خصوصي ښوونځي دي او خصوصي نورې ادارې دي چې هغه هم په دې شي کې ډېر زیات رول لري. که موږ تاسو مخکې تېر سال حکومت کې موږ ته مدني ټولنې ډېر زیات رول په دې مسایلو کې درلودی خو اوس لپاره موږ تاسو هغه ټولنې نه لرو
نورې ټولنې که د ښاروالۍ کومې ټولنې شته دي د ښاروالۍ کومې ټولنې موږ د فکر کوم دا اوس هم شته هغه ټولنې ډېر زیات رول لري دغه هغه څه دي چې زموږ ښار کولی شي چې په صحیح شکل باندې مخ په ښه والي باندې لاړ شي که چې دغه ادارې ورسره کومک وکړی شي. بله ډېره مننه عزیز صاحب. د ښاري نظم په اړه د خلکو لیدلوری څنګه بدلیږي او دا څنګه د ټولنې پرمختګ اغېزه کوي؟ که چېرې موږ تاسو پر دغه مسایل باندې بحث وکړو نو ټول هغه مسایل چې موږ په شروع کې وویل تر اوسه پورې چې کوم څه وایو نو هغه وخت د ښاري خلکو هغه لیدلوری بدلیږي کله چې ژوند یې خوندي وي د ټولنې همغږي موجوده وي د کوم مرتبطه اداره چې ما مخکې وویل باندې هغې ادارې ورسره د خلکو هغه فاصله موجوده نه وي فاصله له منځه تللې وي او بل خلک د ښار د نظم په اهمیت پوه سوي وي ښار د پرمختګ لپاره دوی باید همکاري یو د بل سره وکړي د دې بدلون لارې ټولنه د بې نظمي ګډوډي او همداسې د جرمونو د زیاتوالي څخه دا مسایل چې کېږي له منځه ځي نو دا هغه څه دي چې ټول که چېرې موږ راونغاړو په یو شکل باندې دغه لیدلوری موږ کولی شو چې بدل کړو نو په هغه صورت کې موږ دغه څه کولی شو چې یو د بل سره کومک همکاري وکړی شو عامه پوهاوی خلکو ته ورکړو په کارونو باندې خلک پوه کړو حکومتي او غیر حکومتي ادارې د دغو مربوطې ادارو سره کومک همکاري وکړي لکه مخکې موږ ورته یاد کړل که ښاري مدیریت دی ښاروالي دی ترافیک مدیریت دی د ښارسازۍ ریاست دی ځینې نور مسایل دي هغه ټولو سره باید موږ کومک همکاري وکړو تر څو وکولی شو چې هغه اصول چې کوم شته هغه باید تطبیق کړی شو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو بیا بالاخره کولی شو موږ تاسو د خلکو لیدلوري کولی شو موږ تاسو بدل کړو او خلک د دې پر ځای چې بې نظمي وکړي د ترافیک مدیریت یا د مربوطه ادارو سره کومک همکاري کوي هغه خنډونه چې دي هغه خنډونه له منځه وړي. ډېره مننه عزیز صاحب. په وروستیو کې مو خپل وړاندیزونه د ښاري نظم په برخه کې له هیوادوالو سره شریک کړي. مننه خیال صاحب. دا خو هغه مسایلو چې موږ بحث وکړو که چیرې دغه مسایل په صحیح شکل باندې ترافیک مدیریت ښاروالۍ او نور مرتبط ریاستونه او جمع خلک تطبیق کړی شي هغه مشکل به راپسې زما د ترافیک مدیریت او ورسره د ښاروالۍ او هغه کومې ادارې چې د ښار په نظم کې رول لري هغو ته یو مشوره دا ده چې موږ کوم قوانین چې لرو په قوانین په صحیح شکل باندې په خلکو باندې تطبیق کړو دا یو موضوع ده. بل د اوس ښار کې موږ هیڅ داسې د ترافیکو لپاره یا د ښاري نظام لپاره موږ داسې پوهاوي لوحې نه لرو بورډونه نه لرو چې موږ وکولی شو دغه څخه استفاده وکړو. بل عامه پوهاوی ډېر زیات مهم دی. مثلا موږ دلته پوهنتونونه لرو تقریبا په هلمند کې 4 پوهنتونونه دي چې یو امارتي پوهنتون دی خصوصي پوهنتونونه دي بل ښوونځي لرو. دا یو ښه د دوی لپاره د ترافیک مدیریت ښاروالۍ لپاره ښه فرصت دی چې دوی خلکو سره دغو پوهنتونونو سره تفاهملیکونه لاسلیک کړي او دوی منابع لري ښه منابع لري دا پوهنتونونه دوی کولی شي چې مثال دا خلک راوبلي یا دوی خلک ورسي دوی خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي نو په دغه اساس باندې دا یو کومک همکاري د پوهنتونونو ورسره کولی شي او دوی ورسره راشي د تفاهم ورسره لاسلیک کړي. بل دغه زموږ ما خواهش بل د تجارانو څخه دا دی چې کوم مارکیټ دی جوړوي خاص د خپل تجارت لپاره یعنې ډېر زیات طبعا موږ تاسو هر کار چې کوو خو تجارت چې کله کوو خپل ګټې ته موږ ډېر زیات دغه کوو خو عامه خلکو لپاره هم د ښاري نظم لپاره هم باید موږ یو فکر وکړو تر څو موږ وکولی شو چې هغه ښاري نظم په نظر کې ونیسو. مثال فرض کړه ښه پارکینګونه جوړ کړو معیاري پارکینګ جوړ شي په دغه کوم ځای کې چې مثال بغیر له زیرزمینونو څخه پارکینګونه موږ کولی شو چې ځینو کې د ځمکې پر سر باندې هم ښه پارکینګونه جوړ کړو بیا وکولی شي خلک بل داسې پارکینګونه جوړ کړو چې هغه ځایو ته نږدې وي موقعیت یې نږدې وي. ځینې خلک غټ علت دا دی چې پارکینګونه ځینې وخت لیري یا بیخي رسیدګي نه ورته کولی ځکه د هغه ځای څخه راتلل په پښو باندې پیاده باندې خپل کار ترسره کول دا غټ علت کېږي. بل د ترافیکو مدیریت ښاروالۍ څخه هم دغه دی چې زموږ سړکونه ډېر واړه دي او په دا ښار کې باور که پارک نه ښه مثال یې دغه د ذکر د لیسې چوک چې دی اوس ډېر کوچناک سړک دی په دې باندې دومره رش وي چې ادب دا دی چې سړکونه ډېر واړه دي که چیرې ښاروالۍ ترافیکو مدیریت ښاري خدماتو ریاست
یا نور ریاستونه کومک همکاري د بل سره وکړي دا سړکونه پراخ کړي د تقریبا ښاري نظم هم په نظر کې راځي. ډیره مننه عزیز صفکور ودان چې بلنه مو ومنله او خپرونې ته راغلی مرکه مو راسره وکړه. هیله کوم ستاسو هم بس هر کله مو خدای راوله مننه کوم ودان ژوندي اوسېږي. ډیره مننه د هلمند ملي راډیو درنو اوریدونکو دا وه د ټولنې او روزنې خپرونې چې نننۍ موضوع ښاري نظم ته ځانګړې شوې وه. تر بیا او بلې خپرونې تاسو ته ښې چارې ښه وختونه لویه لامل